بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن دی نوې او خاص وظیفه سره زستا سو مخکې حاضر یم. نن درته محترم د الله جل شانه پاسما مبارکاو کې د یو اسم مبارکه یو ډیره لاجواب او خاص عمل او وظیفه بیانوم چې د دې حیران کن او طاقتور اثرات په تاسو حیران کی. ډیره عظیم الشان او ډیره خاص وظیفه ده ان شاء الله تعالی چې د تاسو د ژوند کوم مقصد دی، کوم حاجت دی، کوم مشکل دی، کوم پریشانی ده، دا کوم عمل چې زه تاسو ته بیانوم دا زمونږ د استادانو، مشایخ او بزرګانو له طرف نه یو ازموده عمل دی. د دې عمل کولو سره حاجات بدستاسو پوره شي، دغه مقاصد بدستاسو پوره شي، دغه مشکلات او دغه پریشانی دغه به الله جل شانه ختميږي. دعاګانې به مو الله جل شانه دستاسو قبول کړي او د خالق او مالک په حفاظت کې بتا سورا شي. نو محترم د دې اسم مبارکه ډیر حیران کن کمالات دي او دا اسم مبارکه یا لطیف ده. دا یو اسم مبارکه ده د الله جل شانه د نومونو مبارکونه. محترم دا عظیم الشان وظیفه په خپل ژوندۍ کې صرف یو پیر لازمن تاسو ازماو کوي. زما عزتمندو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مزمد د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آلی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استاد د هغه اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو کچرستازو تعویذونه پکار وستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو کچریتاسو د الله جل شانه د دې اسم مبارکه یا لطیف و عظیم الشان او لاجواب وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکیپ کوئ. ما زما عزتمندو امید لرم چې په دې رجب مرجب میاشت مبارکه کې به تاسو په عبادتو کې، ذکر اذکار کې او په دعاګانو کې به مصروف او مشغوله وي. نن درته محترم د الله جل شانه د یو اسم مبارکه د یا لطیف یو ډیر عظیم الشان او طاقتور وظیفه بیانوم چې د دې اسم مبارکه د برکت به دستاسو په کورونو کې به د رزق بے پناه برکات راشي. د دې عظیم الشان وظیفه په برکت سره به الله جل شانه به تاسو ته دومره بے پناه رزق او مال او دولت درکي چې تاسو به د هغه په سنبالولو باندې ستړي شئ. او د ټولو نه زیاته زما عزتمندو د حیرانتیا خبره ده چې د الله رب العزت په حفاظت کې به تاسو راشي او چې کوم یو انسان د الله جل شانه په حفاظت کې راشي نو د ژوند محفوظ شو او د ژوند او د الله رب العزت په حفاظت کې شو او د دنیا هیڅ چیز هم د زما عزتمندو بیا نقصان نشي رسولي. کچره تاسو هم دا غواړئ چې مونږ هم د یا لطیف او د برکات حاصل کو او د دې برکات مونږ ته حاصل شي او زمونږ حاجات پوره شي او د مال او دولت او د رزق تنگ دستی مو ختم شي او بے پناه رزق مونږ ته ملو شي او د نور خلکو د پاره د خیر او برکت ذریعہ هم وګرځي. او که دستاسو سزاتی یا خپل پریشانی وي او چاته تاسو نشه بیانولې، یعنی تاسو داسې ذاتی خپل پریشانی وي چې بل تاسو نشه بیانولې، دغه پریشانی او دغه مشکل او دغه ټینشن به الله جل شانه ختم کی. تاسو په دنیا کې د جنت والا ژوند تیرول غواړئ او د سکون د راحت والا ژوند تیرول غواړئ نو تاسو ضرور دا وظیفه زما عزتمندو وکړئ. نن درته محترمو یو ډیره طاقتور او سرکون کې چې د الله رب العزت د اسم مبارکه وظیفه ده د یا لطیف وظیفه ده.
بیانوم د دې وظیفې کولو نه پس به تمام مقاصد دستاسو حاصل شي تمام مرادونه او د زړه مرادونه به الله جل شانه پوره کی او دستاسو دعاګانو ته د قبولیت درجه ملو شي وزما عزتمندو یو خبره تاسو یاد ساتئ چې کم از کم د تهجد پابندي تاسو شروع کړئ دا ډیر پر نور ټیم دی دغه ټیم کې الله رب العزت دعاګانې قبلي دغه ټیم کې الله رب العزت وظیفه او ذکر اذکار قبلي نو زما محترمو چې مونږ د تهجد او زیات اهتمام وکړو ځکه ډیر مبارک شپې او ورځې دي د رجب میاشت بیا پته شعبان میاشت بیا پسې د رمضان شریف میاشت محترمو دا د یا لطیف دا عمل ډیر آسان عمل دی که خپل کاروبار او روزګار کې مصروف نو بیا هم تاسو دا وظیفه کولی شئ نو محترم روزانه 1500 پیری 1500 500 مرتبه یا لطیف خپل معمول تاسو جوړ کړئ تسبیح راواله یا کاونټر راواخله چې کله 10 منټه تیریږي نو تاسو 1500 پیری د یا لطیف د وظیفه مکمل کړی وي او چې کله مو د یا لطیف وظیفه 500 مرتبه 1500 پیری وکړه نو بیا زما عزتمندو سل پیری سل مرتبه تاسو یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی وایا زما محترم دا ډیر جامع کلمات دي کچره تاسو سم مشکل کې او پریشانه کې راګیر یي نو بغیر د شمیر نه چې څومره تاسو وسوي د دې وظیفه شروع کړئ کله غرونو عمر مشکلات او پریشانه موي ان شاء الله تعالی په یو څو لمحو کې به تاسو ته د دې اثرات ښکار شي کله تاسو غټ نه غټ حاجات وي یا قرضونو کې تاسو راګیر یي نو د ټول مسائل به الله جل شانه ختم کی او چې کله دعا کوي نو صرف یو پیر پکې زما عزتمندو دا کلمات مبارکه وایي ډیر حیران کن عجایبات به تاسو ته ښکار شي یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بستا سو ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان.